ګوره ښه د نارینه باید پیسې چې دی جګې وي صحیح شو، د زنانه باید دا خندي چې دی زنانه سجده کوي که نه سجده کې به چې دی غول له هغه کیني ښه لاړ شي داسې به غونډه کښېنه داسې به کښېني داسې به کښېني صحیح شو. د ملا باندې د اوبو ډک ګیلاس کېږدو د اوبو ډک ګیلاس چې هغه ونه غورځېږي چپه نه شي صحیح شو. بیا به وایي دغسې به دواړه ودرئ صحیح شو. ځان به ښه برابروئ داسې به ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به د لمونځ طریقه څنګه وي چې لمونځ څنګه کولی شي د زنانه لمونځ سره کوم د نارینه لمونځ سره کوم په اسانه طریقې تاسو ته ښایي زده کولی شئ هم درسره لولو هم طریقې چې څنګه رکوع کېږي څنګه قومه کېږي څنګه سجده څنګه جلسه څنګه قاعده کېږي او څه رقم لوستل کېږي او څه به وایي موږ سره کله شی رامخ شي. نو اول چې دی کله نیت به کوي نیت سیده تکبیر تحریمه دی. تکبیر تحریمه کې داسې دی چې نارینه به چې دی کله هغه کړ نو لاسونه به چې دی غوږو ته رسوي صحیح شو. دا د نارینه هغه دی مثلا الله اکبر صحیح شو دا به کوي. بیا چې کله نامو ته وټئ دغسې به دا طریقه چې دا غلطه ده صحیح شو. دغسې به نه کوي څنګه چې دلته ګوتې داسې نارینه ور وړئ داسې به مخ لاسونه دغسې کوي تر څو د ارغوې قبلې ته شي او دا غټې ګوتې چې غوږو ته برابر شي. نو ډایرکټ کوي چې الله اکبر یو لاس به د پاسه کړي ښی لاس او د نامه څخه لږ لاندې ایښودل کېږي صحیح شو. دغسې ایښودل کېږي الله اکبر. بیا به چې د لمونځ شروع کوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اکبر. یا به داسې کوي چې الله اکبر کله چې رکوع ته تله د هغه به داسې برابروي چې کله مثلا په د ملا باندې د اوبو ډک ګیلاس کېږدو د اوبو ډک ګیلاس چې هغه ونه غورځېږي چپه نه شي صحیح شو. یا به وایي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم. یا به جګېږي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. یعنی دومره وقفه به کوي د رکوع څخه وروسته به دومره وقفه کوي بیا به ډایرکټ چې دی سجدې ته ځي الله اکبر. یا به داسې کوي چې دغه لاسونه به دغسې لږ جګ کوي ګوتې به داسې کوي پوزه او ستونګې به برابرې کوي داسې هغه شه پوزه او دا پوزه او هغه به چې دی په ځمکه باندې دې په سجده کې صحیح شو. دغسې شا طرفه به چې دی دا خپې چې دی دغسې سملوي نه صحیح شو. دغسې به یې کوي په سجده کې صحیح شو. دا خپې به داسې په سجده کې کوي دغسې به دواړه ودرئ صحیح شو. ځان به ښه برابروئ داسې به کوي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. داسې به کښېني یو ځل ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. یعنې دومره اندازه باندې به چې دی د دوو سجدو په منځ کې چې دی کښېني. یا به کوي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. یعنې په جګېدو کې به بیا مستقیم جګېږي چې داسې کې جګېده داسې به جګېږي داسې سپک به جګېږي په ځانګړنو سره. دا به چې دی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في الله أكبر. سجده ده ورچ سجده راشي بیا به چې دا څنګهونه لګي په هغه طریقه باندې خپې به دغسې نه لګي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى پوزه هغه به دواړه لګي سبحان ربي الاعلى الله اکبر. یو هغه بیا الله ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله اکبر. بله سجده به کوي سجده به سبحان ربي الاعلى سر به داسې لږ داسې کېږي دغسې چې پوزه او هغه دواړه برابر راځي داسې راته شو بیا به خپې داسې کېږي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى
الله اکبر خینه څه شو داسې خپې به ګوره داسې کېدي یو به داسې کېدي دا به جګی دا به دې به کېني دا به داسې کېدي دې ته کېنه څه شو دانې به ودروه دا داسې ودروه داسې به کېني څه شو دغسې به کوي تر څو دا خپه محکمه کېږي نو کې بني التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول بسيتي الله أكبر أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا تعالى يا ذو الجلال والإكرام يقول بسيتي آيات الكرسي ويقول بسيتي سورة إخلاص قل هو الله أحد يقول بسيتي آخرين سورة نواي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقول بسيتي دريد يشكرتي سبحان الله تدريش دريدش بيري الحمد لله آخر دا بچه څلور تشکرات الله اکبر وایي صحیح شو دا بچه مستلکه او په درود شریف او بیا چې دعا کوي صحیح شو دا د مانځه لاندې طریقه ده صحیح شو دا د نارینه د مانځه طریقه ده چې اول مثلا د بابو په وګړي سینې لاندې دی صحیح شو دا د نارینه موږ شو صحیح شو اوس به د زنانه موږ غلانه طریقه خو هغه به هم دغه شی ګورخه چې زنانه کله هغه کوي نو هغه به چې دی ریزه پورې هغه کوي چې شو لاسونه جګي او چې کله نارینه کوي تر وګورو پورې جګي شو دا چې کله زنانه هغه دی هغه دلته کې داسې کې دا په نامه غوټه چې کله هغه دی نامه غوټه پاس په سینه باندې لاسونه دي اما نارینه چې د نامه غوټه څخه لاندې دي شو بلکې دی د نارینه په چې تقریبا یو صفحه نه دوه صفحه پورې چې دی آزاد راځي شو او د زنانه چې دی بیا تنګ راځي څومره چې تنګ وي شو نارینه پیسې جګي وي او د زنانه پیسې چې ټیټي وي ښه ګورخه د نارینه باید پیسې چې د جګي وي شو د زنانه باید داخلي چې د ټیټ وي بل خبره چې د مازی کې د نارینه چې د مثلا د نامه او غوټای سره تر څنګهونو لا د زنه تر دې پورې مثلا عورت ته مازی ودان کومه کوټای او د زنانه چې ټول بدن نه صرف مخ به خاري لاندې خپل کوي او لاسونه یې پروا نه کوي شو چې کله چې زنانه سجده کوي کنه سجده کې بچي د اول نه کوي ښه دا څنګه سجده لاشي داسې بغونډه کېنه داسې بکینی صحیح شو داسې ذاته شوه ورحه اوی داسې صحیح شو داسې متا غونډ کېنی صحیح شو ان نارینه خو بچي جګیږي او دا بچي نارینه به چوچ غونډه کېنی صحیح شو یا چې کله کېنی صحیح شو داسې خپې به داسې زنانه به داسې خپې وباسي خپې وباسه داسې هغه مختورې خپې وباسه داسې زنانه چې بیا چې کله خېنی په اتحیات باندې تحیات لله وي دواړه خپې چې بار وځي او نور چې په خه کې نسی شو او بل خبره ده چې کله زنانه په بازار یا بل ځای کې هغه کول شي ټول موږ پناست دي او سره کېدل شي اشاره هم کول شي ومن الله التوفیق